قرآن کریم چکل را کولاو کړي دا قرآن کریم خپل آیت دی یضل به کثیرا ويهدي به کثیرا هم دا قرآن به بعض خلق را کولاو واوره دا قرآن به بعض خلق را کولاو کا دینه به گمراهی خورکا او بعض خلق بم دا قرآن را کولاو کا هدایت رڼا وطن خورکا واوره ما دا ایمان دی مونږه خپل مدارسو کې چاته تشدد درس نه دی ورکړی چاته دا نه دی ویلي چې دا کافر او هغه کافر او دا کافر او هغه کافر آیا مونږ مسلمان به څوک پاتې کېږي چې زمونږه د خبرو آغاز د دې خبرې نه شروع شي چې دا کافر دی او هغه کافر دی دا قرآن زه په چیلنج سره ویما په زمونږه مدارسو کې چرته داسې څوک عالم داسې چا ګوته به چا باندې نه ده نیولې زما ایمان دی په دې ملک کې په دې صوبه کې دهشتګردۍ وشوې خلکو وینه توی شوې خلک ذبح کړی شو دماکې وشوې په دې ملک کې خو په دې غونډه پښتونخوا کې چې کومه مدرسه باندې سیدي یا رسول الله لیکل شوی چرته په هغه مدرسه باندې چا د دهشتګردۍ الزام نه دی چرته چا د تشدد الزام نه دی لګولی زما عالم الدین په منبر باندې د ګلې کټ کولو چاته اعلان نه دی کړی که زما عالم الدین ناست دی د قرآن نه رڼا خپره کړې ده هدایت یې خور کړی د قرآن رڼا او هغه سپینځلی وخت یې خور کړی چې کوم رسول الله مبارک ښودلی چېرته دا څوک نشي ثابتولی چې چېرته یو داسې کار چې هغه ترهګرۍ هغه چېرته د دهشتګردۍ هغه چېرته د ظلم او جبر داستاني چېرته زما په اداره باندې دا الزام او وینه څوک نشي راچولی الحمدلله مونږه که پیغام دی د امن پیغام دی که پیغام دی د سوکالۍ پیغام دی د هدایت پیغام دی خدای پاک دا هدایت دا رڼا په مونږه مدارسو نه مونږه ادارو نه تر قیامته همدغه شانتې قایم او دایم او رڼا همغه شانتې ورا تر قیامته پورې قایم او دایم وساتي